او خیراله خپل غزل سره شریکوم په نوې پروګرام کې تاسو ته مخاطب یم او د غزل نه سره مخکې یو مصره شعر کوم ستاسو ټیم نه خرابوم وی اوښکې مې بیا په مخ سسیږي اوښکې مې بیا په مخ سسیږي څنګه بې ننګې زمانې ته پاتې شومه بل په وجود مې راته اور ښکاري دا مې د یار د مینې زور ښکاري ورته کتې په غټو غټو نشم ما ته یې دوه سترګې څلور ښکاري اوښکې مې ساسي په ژړا یم تل دنیا مې راته ګور ښکاري د بېوسۍ او مجبورۍ په وجه د بېوسۍ او مجبورۍ په وجه هر یو مظلوم راته خپل رور ښکاري جانیه ستا شاعري داسې ده نو جانیه ستا شاعري داسې ده نو د غم او درد پکې زور ښکاري رخات او آباد او بریالي اوسئ او ژوندي اوسئ زه ستاسو جهان مننه کوم چې تاسو په دې داسې حالاتو کې ما په خپل زړه کې ځای کې او تاسو ما واورئ او په هغې راله ماله کمنټس راکړئ او په هغې راله لیک راکړئ یو جهان مننه کوم ښاد او آباد اوسئ د راتلونکي پروګرام انتظار کوئ انشاءالله دوباره به بیا مخاطب کېږم السلام علیکم